بسم الله الرحمن الرحیم. په غزه کې د 404 ورځو جنگ، بمباریو او قتل عام نه وروسته د ژوند کولو امیدونه را پیدا شوي. اوس پوښتنه دا ده چې مونږ د غزې د خلکو په باره کې کومه نظریه ولرو چې مونږ په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي؟ آیا د مسلمانانو لپاره همدردي په دنیا او په آخرت کې ګټې لري؟ که لري نو څه دي؟ دا او د سره ډېر نور معلومات په دې ویډیو کې دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. السلام علیکم. زما نوم عبدالفتاح دی او تاسې عبدالفتاح اکبري یوټیوب چینل سره یاست. زموږ هدف اول ځان او بیا تاسو ته خدمت کول دي. نو د مهربانۍ له مخې که چېرته ویډیو مې خوښه شوه ویډیو لایک، شیر او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو خپلې موضوع ته. موږ او تاسې او ټول انسانان په دنیا کې په امتحان کې یو. اوس چې د الله په فضل د اسلام دین مو منلی، موږ ته پکار ده د اسلام ټولې نظریې خپلې کړو. زه به تاسو ته د انسانانو د همدردۍ په باره کې یو حدیث شریف وړاندې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي: الدین النصیحه، یعنی دین چې دی دا خیرخواهي دی. د دې حدیث راوي تمیم الداري رضی الله عنه داسې وویل چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکوله چې یا رسول الله خیرخواهي د چا لپاره؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرخواهي د الله دپاره، د هغه د کتاب دپاره، د هغه د رسول دپاره او د عامو مسلمانانو لپاره او د عامو خلکو لپاره خیرخواهي باید ولرو. نو ستاسې توجه دې خبرې ته راوړم چې دین عنوان شوی په دې باندې چې باید خیرخواهي موږ او تاسې ولرو. یعنی خیرخواهي که در کې موجود وه، دا په دې معنا چې دین در کې موجود دی او په دې یقین ولرئ چې خیرخواهي د ډېر دنیوي او اخروي نیکبختۍ او سعادت باعث ګرځي. او بل دلیل دا چې هغه د سعودي او د مکې نه ولې صحابه او عام مسلمانان راتلل او په دې دنیا کې جنګېدل او خلکو د مسلمانانو لپاره یې کوششونه کول او اسلام دین یې خوروه. خو خیرخواهي وه که نه؟ خیرخواهي د دې موجب ګرځېدلې وه چې دا خلک باید ځانونه قتل کړي، خپل کورنۍ پرېږدي، خپل ځانونه مسافر کړي او جنګونه وکړي د دې دپاره او تکالیف تیر کړي. اوس نو موږ ته پکار ده چې د غزې او ټولو مسلمانانو لپاره خیرخواهي په ځان کې ولرو. یعنې په خوشحالۍ خوشحاله او په خفګان د خفګان احساس وکړو. دا د دې دپاره چې یو خوا مو د اسلام رایه په ځان تطبیق کړې وي او بله دا چې مسلمانان مو یو وجود ګڼلی وي. که هر څوک هر چیرته وي، په هره ژبه خبرې کوي، هرې قبیلې پورې اړه لري، خو چې د اسلام کلمه یې ویلې وي هغه زموږ دپاره مسلمان دی، هغه یو تن او یو وجود دی. الله رب العالمین دې ټول مسلمانان په اتفاق و اتحاد کړي. خپل شعار چې الحمدلله چې مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.